د تورخم دروازې د تړلو دوام او د پاکستان د هوایي طالبان زموږ پر خاوره د یرغل هڅه کوي. په تورخم کې د تېرې اونۍ د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هېواد پر خاوره یرغل وکړي. د پاکستان حکومت د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د یوې ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره هڅه کړې چې د دغه هېواد په خاورې برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه باغه پیښه کې بې توپیره ډزو تورن کړل چې تېره اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل شو. خو د طالبانو حکومت له دې پیښې وروسته ویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خنجان الکوزی چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استازو سره د بندرونو د پرلهپسې بندېدو په اړه خبرې کوي. د تورخم دروازه د چهارشنبې ورځ له ډز وروسته چې دواړو غړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته بنده ده. د بندر د دواړو غړو ته په سلګونو بارونکي موټر درول شوي، سوداګرو ته په سلګونه زره ډالره زیان اوښتی دی او ډېری خلک وزګار شوي دي. بلخوا د ننګرهار سلګونو سوداګرو او اوسېدونکو پرون د تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوو او سبزیجاتو لسګونه لرۍ چې پاکستان ته تللې وې د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ښار ته ستنې او برې په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل شو. د پاکستاني میوې لکه کیلې عوام په سلګونه لرۍ بار چې افغانستان ته روانې وې هم د تورخم بندر بلې غاړې ته په لنډي کوتل کې بندې شوي او د سوداګرو په وینا دا میوې خرابې شوې دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستاني حکومت د استازو ترمنځ د یکشنبې په ورځ خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي.